نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیویي ډرامه. پلوشې و پلوشې ته چیرته یې؟ څه وایې قمر ګله، دا دی دلته په کوټه کې یم. ته په کوټه کې؟ ما وایي چې که په پخلنځي کې؟ نه زه همدلته یم. ولې څه دې راته ویلې؟ ما وی که له تا سره د ګلالۍ د ټلیفون شمېره وي ما ته یې راکړه. د هغې د ټلیفون شمېره څه کوې؟ هسې په کار مې ده. نو له هغې سره دې څه کار دی؟ ما ته مه وایه که نه. غواړم چې د معدې خبر ترې واخلم. د معدې خبر اخلې؟ ولې حیرانه شوې؟ د ګلالۍ شمېره نه د هغې شمېره له ما سره نشته. نو دا به څنګه شي؟ امیده موبایل نه لري که نه هغې ته به مې زنګ وهلی وی. ولې زنګ ورته وهې؟ لکه چې بیا غواړې هغې ته کوم جنجال جوړ کړې که څه بلا؟ نه جنجال به ولې جوړوم؟ نو بیا د څه لپاره زنګ ورته وهې؟ که رښتیا درته ووایم زه هغې پسې ډېر خفه شوی یم. اوس غواړم چې یو زنګ ورته ووایم. رښتیا ووایه قمبرګل لالا، بیا څه شوي که څه بلا؟ څه ورته وایې چې زنګ ورته وهې؟ اوس یې د خپل لالا په خبرو باور نه کېږي؟ هېڅ هم نه دي شوي. ولې دومره په اندېښنه شوې؟ په اندېښنه څنګه نه شم؟ زما هېڅ باور نه کېږي چې داسې خبره وي. ارومرو کومه بله خبره ده؟ نه بل هېڅ خبره نه ده. درته مې وویې چې ورپسې خفه شوی یم. غواړم چې یو ځل خبر واخلم. که رښتیا درته ووایم قمبرګله، زه ستا په خبرو دومره باور نه لرم. ولې باور نه کوې؟ ځکه چې تا له هغې سره ډېره بدي کړې ده او هغه دې مجبوره کړې چې خپل ورور کره لاړه شي. زه اوس له خپلو کړو نه ډېر پښیمانه یم. رښتیا هم چې ما له امیدې سره ډېر زیاتیا کړی. د هماغې لپاره غواړم چې زنګ ورته ووایم او په خوله یې کړم. تا به له اول هم دا فکر کړی و. ستا له لاسه زما ارام ژوند هم خراب شو. خیر دی ته اوس دې خبرو پسې مه ګرځه. که د ګلالۍ شمېره در سره وي ما ته یې راکړه. زه دا کار نشم کولی. ورشه د هغې شمېره له کوم بل ځایه پیدا کړه.